ګلولي خان عطاجان رور له جواب د کمال جمال کم ګپ په باره کې چې کوم ویډیو ده هغه سره شیر کوو نو ګلولي خان رور نه پیغام څه دی عطاجان رور ته څه ویلي دي راځئ رومبه سره ویډیو ګوره بیا خپلې خبرې کوو تاسو ته مخکې خیم دته مخکې ما دا ګفټ هم ورکړی دی هغه ویډیو به هم زما په ټیک ټاک چلیږي چې کمال جمال ته بل کال ما ورکړي په دې کال کې مې ورکړي دا مې کمال جمال ته ویلي چې الله پاک دې درته صحت درکړي خو که کله بیمار شوې د میډیکل خرچه دې څومره کېدله د ډاکټر پیسو دوایي وه صرف او صرف د الله د رضا دپاره د اتا دپاره لا د بل چا دپاره نه چې څوک ماته ووایي چې دا ګلولي خان ښه سړی ده بالکل څوک څه وایي خپل ښکارم دی خو زه به درته ښیمه په ثبوت سره زما دوکان کې 6 کیمرې لګېدلي که چېرته ما دی ته کمال جمال ته په هغه ورځ ګفټونه نه ورکړي ما همداسې لیږلي یو نو زه به 10 لکه روپۍ کمال ته ورکوم 10 لکه روپۍ به جمال ته ورکوم صحیح شوه دا خبره مې وکړه د دې سره سره ډېرونه نور ملکونو کې ناست دي خلک خفه کېږي انسان دی بل پکار دی چې د دې سړي خلکو ډېر خاطر وکړي زه الحمدلله په دې مارکیټ کې به سرچ وکوئ موږ سره دلته ډېر زیات کسان دي ټولو نه به معلومات وکوئ کم دوی ته پته وه او دوی ګویي تېره کړه 10 کسانو 20 کسانو ویډیوګانې دي تاسو یې چک کوئ چې ما به ورکړي بل چې کم خلک بار ناست وي په نورو ملکونو کې وایي چې یاره کمال جمال سره زیاتی شوی دی ګفټ یې نه دی ورکړی نو انشاءالله تعالی دا خبره داسې نه ده زه خپل هم په یو انسان خفه کېږم دا خبره داسې نه ده ما ورته ورکړی خو ما د وس مطابق ورته ورکړی ما زه نشم کولی چې ما ته هر سړی ودرېږي او زه د 1400 روپو ګفټ ورکوم ځکه چې ما دوکان دی او دا بازار دی کلی نه دی په یو ورځ کې به ما دا ټوله دوکانداري ختمه شي که زه هر سړي ته دومره ګران ګفټونه ورکوم خپل وس مطابق مې ګفټ ورکړی دی خبره دې پوره درته کومه که ما ګفټ ورکړی یم دی او څوک بیا هم پې خفئ صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د ستاسو د ټولو دپاره چې څوک پې خفئ د ټولو نه بالکل زه معذرت غواړم هغه زه بالکل فخر سره ویم که ما نه یو سړی په ښه خبره هم خفه وي زه چا زړه نه ازاروم زه یو سوشل میډیا والا کس نه یم زه یو بزنسمین یم زما یو دوکان دی سوشل میډیا په ترو باندې زما دا دوکان چلیږي کمال جمال لا په دې هر څوک باندې په دې څومره ویډیوګانې اوسه پوره زما دي زه په چا بد لګېږم لا څوک خفه شوي په ویډیوګانو باندې د هر چا ویډیو بالکل زه د یو د ماشوم نه معافي غواړم د سپین ږیري نه یم غواړم د زنانه نه یم غواړم او زه په دې فخر کوم چې زه ما ته په دې ځان بد بالکل نه ښکاري که څوک خفه شوي زما په ویډیو باندې که د کمالي که د جمالي او که د هر چا وي زه بیا هم پې معافي غواړم صحیح شوه او 20 لکه روپۍ به ورکوم ورته که ما ته چا ثبوت کړلو چې یاره دا کمال جمال ته په هغه ورځ ګفټ نه دی میلاو شوی صحیح دی غټ ګفټ مې نه دی ورکړی خپل وس مطابق ګفټ مې ورکړی عطا ورور پاکستان کې دی ما سره دې کینی زه ورځم د ما میلمه دی ما ته دې ووایي چې پاکستان ته دې ځي ته راشه په نیمه ګنټه کې به زه هغه ته ځان رسوم 20 لکه روپۍ به ځان سره وړم تاسو ته به یې ښیم زه به دا کاروبار هم پرېږدم زه به دا ملک هم پرېږدم که د کمال جمال ته ما ګفټ نه ورکړی او ما یو خبره غلطه ثابته شوه دا ویډیو کې چې کومه زه اوس کوم که یو خبره ما غلطه ثابته شوه انشاءالله چې دا کاروبار دا پېښور به زه پرېږدم او که صحیح وي نو بیا تاسو خپله فیصله وکئ الله هم خوشحاله او آباد لره ښه په مینه محبت سره وخت تېروئ خوشحاله آباد اوسئ بس دوستانو ویډیو تاسو کته ګلولي خان نایب ټرانسپورټ والا وایي چې ما کم ګفټ چې د جمال کمال په کې مونږ دا ګفټ ورکړی خو د خپل وس مناسب ځکه هغه ګفټ چې نو هغه د 14,000 روپو خو نوم به خپل یو کاروباري سړی یم خو زما تاوان و پکې هغوی له ما د 3,000 روپو ګفټ ورکړی و خپل وس مناسب او هغه ګفټ یې ما ځکه اخیستی و نو که چېرې بیا هم تاسو دا شک وي یا وا چې دروغ وه نو عطاجان رول هم دا جواب ورکړه چې راشه دوی زما میلمانه که یا به زه ستاسو میلمه شم یعنې عطاجان نن سبا په پاکستان کې هم دی او که دا ګفټ ما نه ورکړی نو یو کس له 10 لاک روپۍ ورکوم که چېرې ورکړی مې نو بیا ستاسو هر څه به ستاسو د مخې وي که نه نو که ویډیو ټول حقیقت دا وه نو که ویډیو مو خوښ وي خپلو ملګرو سره شیر کړئ زموږ دا پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې در رسي والسلام